نوم امام الدین دی، رتبه مې ډګر جنرال د څلورو میاشتو نه را په دې خوا د پل اردو د قومندان او د جبهې د قومندان په صفت وظیفه اجرا کوم. ټولو وطنوالو ته معلوم دی چې 14 کلن جګړه په افغانستان کې هیڅ چاته شی نه دی ورکړی، بلکې په میلیونو انسانانو شهیدان شو، په میلیونو انسانانو کونډې رنډې او یتیمان شو، هم دننه او هم په بهر کې د بدبختیو سره ژوند کوي. د ډېرو مودې نه را په دې خوا زموږ په وطن کې د ملي وطنپالو ځواکونو له طرفه د سولې په خاطر هلې ځلې روانې وې، چې دا تر یو اندازه پورې یعنې نتیجې ته رسېدلی و او ټول وطنوالو په دې امید کې وو او په دې امید کې دی چې هر څومره زر زموږ په وطن کې سوله تامین شي. نو د افغانستان ټول خلک او خاصتا منصبداران د پیر صاحب سید محمد ګیلاني او د ملي محاذ د تنظیم دریځ لیدلی دی، اورېدلی او پوهیږي چې دوی همیشه د سولې په خاطر او د افغانستان د معضلې د سیاسي حل په خاطر هلې ځلې کړی او هلې ځلې کوي. د په خاطر ټول دغه تنظیم ته خاص علاقه لري او موږ د پخوانم د یو تعداد اشخاص او افرادو په واسطه غیر مستقیم روابط د ملي محاذ د تنظیم سره درلوده او لازم هدایتونه د سولې په خاطر مونږ ته رسېدل. مونږ د ډېرې مودې نه را په دې خوا چې تقریبا 20 ورځې کېږي جدي هلې ځلې په ولایت پکتیا کې شروع کړه چې په ولایت پکتیا کې سوله تامین شي. د ثور په 2 نیټه مونږ دا پلان درلود چې د ټولو تنظیمو او د ټولو شوراګانو مشترکه شورا په ګردیز کې دایره شي، چې په دې کې د خلډن شورا او د خوست د کوچیانو شورا، د حقانی صاحب شورا، د مولوي صاحب منصور شورا شامل وو. مونږ پلان درلود چې د ثور په 2 نیټه په 2 بجو د ورځې دا شورا دایره کو او په دغه شورا کې په خاصو ترتیباتو سره سم دولتي قدرت د ولایت پکتیا د مجاهدینو مشترک شورا ته انتقال کو. مګر هغه شوق و علاقت د سولې په خاطر چې مجاهدین درلود او زمونږ عسکرو درلود، د ثور په 2 نیټه د سهار په 6 بجو د سټ کنډه له استقامت نه په ګردیز باندې دخول اجرا شو، چې تقریبا همزمان په حدود 1500 مجاهدینو ګردیز ته یعنی کوشش وکړي چې دخول وکړي. او مونږ خپل ټولو قومندانانو، ټولو جزتامونو او ټولو ادارو ته دا هدایت ورکړ چې مونږ سولې ته روان یو. مونږ په شورا کې قدرت مجاهدینو ته پلان لرو چې ویسپارو، بنان دا بهترین وخت دی چې مجاهدین راغلی په هر ځای کې د دوی نه ګرم استقبال وشي او ډزې ونه شي. جنگ باید په ګردیز کې جنگ نه وي، باید یو مسلمان هم په ګردیز کې ونه وژل شي. د خدای په فضل سره د هماغه لاسې نه تر ننه پورې په ګردیز کې نه زمونږ یو عسکر او نه زمونږ یو سرباز نه زمونږ یو افسر وژل شوی یا شهید شوی دی او نه یو مجاهد شهید شوی، نه زخمیان لرو نه شهیدان. ډېر په ښه فضا او په مسالمت آمیز ډول سره دولتي قدرت په ګردیز کې د پکتیا په ولایت کې د مجاهدینو ته ورغی. اوس زمونږ دا ارزو لرو چې مجاهدین هر څومره زر په ګردیز کې خپل شوراګانې جوړې کړي او عامه نظم څنګه چې فعلا برقرار دی د دې نور هم د پکتیا په ولایت کې برقرار شي.